السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په هر رکعت کې د سوره فاتحې نه مخکې تعوذ او بسم الله ویل څنګه دي؟ جناب محترم، صرف په اول ابتدا د رکعات کې د تسبیح نه وروسته او د فاتحې نه مخکې تعوذ ویل سنت دی، او بسم الله په هر رکعت په سر کې سنت ده. د هر رکعت په اول کې بسم الله ویل سنت دی، او د هر صورت نه مخکې بسم الله ویل مستحب دی. دا مسله فتاوا شامیم ذکر کړي، فتاوا عالمگیریم ذکر کړي. شامیم ذکر کړي، فتاوا عالمگیریم ذکر کړي. فتاوا عالمگیره در واخله. ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف كذا في المحيط وفي الحجة وعليه الفتوى. دا وګورم، دا د الباب الرابع في صفة الصلاة، او بیا په دې کې د الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها. ما سره اول جلد او 4 نمبر صفحه د حقانیه کتابخانه. نو لنډه وګړه دا ده چې بسم الله ویل د هر رکعت په اول کې سنت دی. اعوذ بالله نه، اعوذ بالله صرف په اول رکعت کې سنت دی، او د صورت د هر صورت نمخ کې بسم الله ویل دا مستحب دی، سنت هم نه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.